د اسلامي امارت د صفونو د تصفیې کمیسیون نن د خپلو چارو د پای ته رسېدو او د خپلو صفونو د تصفیې اعلان وکړ. د دغه کمیسیون مشر مفتي لطیف الله حکیمي په یوه خبري کنفرانس کې ویل چې دوی د دې کمیسیون په جوړولو سره وکولای شول چې تر ډیره د اسلامي امارت لیکې تصفیه او پاکي کړي. د نوموړي په خبره د هیواد د ټولو ولایتونو سربیره یوازې په کابل کې د خلکو شاوخوا 3500 شکایتونو ته رسیدګي وکړه او عملي اقدامات یې وکړل. د حکیمي په وینا د اسلامي امارت لیکې له داسې کسانو پاکې کړې چې خلکو ته یې ناحقه مزاحمتونه جوړول او غیر مسلکي کسان وو. نوموړي وویل چې په پوره هڅو او ایماندارۍ سره یې خپل مسؤلیت سرته ورسوه چې په پایله کې 4350 نامطلوب او 115 کم عمره کسان له خپلو لیکو وایستل. د هیواد په ټولو ولایتونو کې مو د صفونو د تصفیې او د خلکو د شکایتونو اورېدلو لپاره دفترونه پرانیستل چې یوازې په مرکز کابل کې 3500 شکایتونه واورېدل شول او په عملي ډول حل کړل شول. همداراز تر نن ورځې چې د دې پړاو وروستنۍ ورځ ده 4350 تنه نامطلوب کسان او 115 تنه له غلزنې هم د اسلامي امارت له لیکو څخه اخراج شول. د یاد کمیسیون مرستیال مولوي صبغت الله لطیفي وویل چې دوی د ولس د هوساینې لپاره د دې کمیسیون له لارې وشو کولای چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د اختطاف کوونکو مخنیوی وکړي او دغه راز ټولو امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې له خلکو سره ښه چلند وکړي. همدام د شکایت باید یاد کړم چې په اړه یې موږ جدي اقدامات کړي او اجراءات مو کړي لکه د اختطافچیانو مخنیوی د هیواد په ټولو ولایاتو کې او د هیوادوالو د غټو شرکتونو مشکلات ورحل کول او شرکت او هر شرکت له مربوطه امارتي ارګان سره هماهنګ کول. همداراز هغه مجاهدین چې له ولس سره مخامخ کیږي د هغوی پر اخلاقي برخورد کار کول. د حکیمي په خبره د اسلامي امارت د درېګونو نظامي ارګانونو څخه جوړ شوي کمیسیون نوره خپله دنده بشپړه کړه او له دې وروسته به د دې کمیسیون اړوند چارې د امنیتي چارو کمیسیون ته رسما سپارل کیږي او هغه به یې په مخ وړي. د صفونو تصفیې کمیسیون خپل کار بشپړ او د اسلامي امارت لیک یې پاک اعلانوي او نورې چارې د امنیتي چارو کمیسیون ته رسما سپاري. د امنیتي ځواکونو د صفونو د تصفیې کمیسیون په داسې حال کې خپلې چارې رسما پای ته رسوي چې لا هم د خلکو سره اندېښنې شته او اسلامي امارت هم تر دې دمه خپلو ټولو نظامیانو ته ځانګړي یونیفورم نه لري، خو ډاډ یې ورکړ چې دا ستونزه به هم ژر حل شي.